السلام علیکم دوستانو. سایمناز ډیر زیاته په غم کې ده او ډیر جاړي. دا ولی او پس ټول حقیقت په دې ویډیو کې. نو ویډیو را سره تر اخره وګورئ او که زموږ چینل مو تر اوسه پورې نه سبسکرایب کړی نو زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم ووهئ چې زموږ همدغه رنګې نوې او تازه خبرونه د ټولو نه اول تاسو ته ضرور رسي. دوستانو سایمناز خو به ډیر خلک پیژني ځکه چې هغه یو ډیره مشهوره سندرغاړې ده او ډیر مینوال لري. دوستانو څه وخت مخکې سایمناز یو شو منعقد کو چې په هغې کې سایمناز پخپله او ډیر دارنګې نور سندرغاړي هم راغلي خو حکومت هغه شو د څه وجې بند کړو. سایمناز هغه پروګرام د دې دپاره جوړ کړی و ځکه چې د سایمناز پلار ډیر زیات بیمار و او د هغه څه د زړه تکلیف و. د سایمناز په وینا چې زما پلار د زړه مریض دی او ما دا شو د دې دپاره وکړو چې زما لاس ته څه پیسې راشي او زه پرې د پلار علاج وکړم. سایمناز د خپلو نورو سندرغاړو نه هم مننه وکړه چې هغوی څه بې لالچه دې شو ته راغلي وو خو حکومت هغه شو د څه وجې بند کړو. د سایمناز په وینا چې دا خبره انتظامیې ته هم پته وه چې دا شو زه د دې دپاره کوم. هغه ټایم یې هیڅ نه ویل خو کله چې دا شو مکمل تیار شو نو هغه ټایم یې را باندې دا شو بند کو. د دې شو بندېدو نه بعد کله چې سایمناز نه انټرویو اخیستلی کېده نو د هغې په سترګو کې اوښکې صفا ښکارېدې. دوستانو یاد وساتئ دا سندرې او دا ډرامې انسان لا په آخر کې ډیر زیات دوک ورکوي چې هغه ستاسو وړاندې هم دي. دارنګې ډیر سنګران او ډرامو والا مړه هم شول. د دوی اخرنی ژوند ډیر زیات خراب وي نو دوی له هم پکار دي چې د دې ګانو او ډرامو نه لاس واخلي او دارنګې ځان له څه بل کاروبار شروع کړي چې اخري ژوند دې ورسره ښه وي. نو دوستانو دا و زموږ نننۍ خبر. امید لرم چې ستاسو به زموږ دا ویډیو خوښه شوي. که ویډیو هم خوښه شوي نو ویډیو در سره لایک کړئ. تر بلې ویډیو هم په لوی الله سپارم. د لوی خدای په امان.